سورة النساء مدنی سورت ده. سورة النساء مدنیه مطلب دا چې دا په مدینه منوره کې را نازل شوی دی. کم سورت سره چې مدنی لیکل شوی د هغې مطلب دا چې دا په کوم ځای کې نازل شوی دی؟ مدینه منوره کې. یا د دې اکثره حصه په مدینه منوره کې را نازله شوې ده په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې، نو دغې ته مدني ویلی کېږي. او کم سره چې مکي لیکلی شوی لکه بعضې صورتونو سره مکي لیکلی شوی که نه، نو دې مطلب دا چې دا په مکه مکرمه کې را نازل شوی دی یا اکثره حصه په مکه مکرمه کې را نازل شوی ده په نبي علیه صلات وسلام باندې. نو د دغې وجې نه دا مدني او مکي لیکلی کېږي د دې سره. د نزول په اعتبار سره یعنی د قرآن مجید چې کوم صورتونه را نازل شوي دي ترتیبواره، نو د را نازلېدو په اعتبار سره د دې نمبر دی 52. په 52 نمبر باندې دا صورت را نازل شوی دی. د دې نه مخکې 51 صورتونه را نازل شوي دي. 51 یو 50 دویم 50 پسې دا صورت را نازل شوی دی. په شاته صورت کې مونږ دا خبرې کړلې چې د پیغمبر علیه صلات وسلام څه تاریخ هم بیان کړی دی، یعنی د غزواتو بحث هم کړی دی. تقریبا 3 غزوو باندې خبره اتره کړې وه. او د یهودیانو سره د نبی علیه صلات وسلام کومه مقابله چې روانه وه د دین په اعتبار سره د هغې خبرې پکې شوي دي. او بل د مشرکانو د عیسایانو سره چې کومه مقابله روانه وه، نو د هغې تذکره الله جل شانه په دغه صورت کې وکړله په سوره آل عمران کې. او د دغه صورت اختتام چې وشو نو په دې آیت باندې وشو چې واتقوا الله لعلکم تفلحون، تاسو د الله جل شانه نه ویریږئ نو کامیابي به بیا مومئ، تاسو به کامیاب شئ. د دغې اختتام په تقوا سره وشو. همدغه رنګې د دې صورت ابتدا په تقوا سره کېږي چې یا ایها الناس اتقوا، ای انسانانو تاسو ویریږئ. هلته به هغه صورت په آخره کې هم وي چې ویریږئ نو کامیاب به شئ، دلته هم وایي چې ویریږئ تاسو د الله جل شانه نه. یو خبره بله د دې صورت متعلق یاد وساتئ چې په شاته صورت کې د حقوق الله مسله وه، ټیک شوله که نه؟ د الله جل شانه د حقوق بحث و په هغې کې. او په دې صورت کې د حقوق العباد مسله ده، یعنی د بندګانو د حقونو خبرې په دې صورت کې کېږي. اکثر خبرې پکې دغه دي. بله مسله دا ده چې په دې شاتني صورت کې د کافرانو، د یهودیانو او د مسلمانانو د ټولو انسانانو متعلق خبرې اترې وي. په دې صورت کې صرف او صرف د مسلمانانو متعلق خبرې دي. ټیک شوله جي؟ د مسلمانانو معاشره به څنګه جوړېږي، د مسلمانانو به د یو بل سره رهن سهن څنګه ښه کېږي، د یو بل سره به تعلقات څنګه ښه کېږي، او مسلمانان به د یو بل حقونه څنګه په صحیح طریقه باندې ادا کوي. نو دا ټولې خبرې په دې صورت کې الله جل شانه بیان کړي دي. تقریبا 176 آیاتونه دي پکې، که زه پکې غلطېږم جو اخره سره یې وګورئ پته به درته ولګي، وروسته به یې وګورئ اوس نه. نو بهرحال دغه آیاتونه دي په دې صورت کې الله جل شانه پکې د انسانانو په حقونو باندې خبره کوي. د ټول نه اوله کې الله جل شانه تمهید وتړلو. لکه ګوره کله ناکله موږ داسې کار کوو، یو سړي ته خبره کوو، خیال مې که نه ډېره ضروري خبره ورته کوو، خو د هغې نه مخکې ورته دا ووایو چې هلکه دا زه اوس تا ته دا کومه خبره کومه که نه، دا ډېره اهمه خبره ده، ګورئ دې ته په صحیح طریقه باندې غوږ کېږده. ټیک شوله جي؟ او په صحیح طریقه باندې دا خبره واوره، ځکه په دویم ځل باندې به زه نه پوهمه. ټیک شوله جي؟ نو موږ ورته داسې ووایو، تمهید وتړو چې خبره درته کومه، خو ګوره ډېره د کار خبره ده. ټیک شوله؟ لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي نبي علیه صلات وسلام ما ته یو ځل یو خبره کوله، ډېره اهمه خبره یې راته کوله، نو 6 ورځې راته یې صرف دا خبره کوله چې ګوره په را روان وخت کې زه تا ته یو اهمه خبره کوم. 6 ورځې راته دا یوه خبره کوله چې په را روان وخت کې به زه تا ته یو اهمه خبره کوم. هغه اهمه خبره چې کومه ده نو هغه یې ورته 6 ورځې پس وکړله. 6 ورځې ورته صرف د هغه ذهن جوړاوه چې دې خبرې ته ځان تیار ساته، زه به یې درته کوم. ټیک شولی؟ نو دغې ته تمهید تړل ویلی کېږي، تمهیدي خبره ورته ویلی کېږي. همدغه رنګې په دې اولني آیت کې الله جل شانه تمهیدي خبره کوي مسلمانانو ته. فرمایي ورته یا ایها الناس، ای انسانانو، یا ای خلکو، اتقوا تاسو ویریږئ ربکم د خپل ربنا، الذي هغه رب خلقکم من نفس واحدة چې تاسو یې پیدا کړئ د یو نفس نه، وخلق منها زوجها او پیدا یې کړله د دغه نفس نه زوجها د هغه جوړه، یعنی حضرت حوا علیه الصلاة والسلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خواری کړل د دغه دوانو نه رجالا کثیرا ډیر سړي، ونساء او ډیرې ښځې. واتقوا الله الذي تساءلون او ویریږئ تاسو د الله جل شانه نه، الذي د هغه الله جل شانه نه تساءلون به چې تاسو د هغه په نوم باندې سوال کوئ، د خلکو نه سوال کوئ د الله جل شانه په نوم باندې. والارحام او د قطع رحمۍ نه ځان وساتئ. اتقوا یعنی د الله جل شانه
نه ویریږئ او بله دا ده چې د قطع رحمۍ نه ویریږئ. ټیک شوه، قطع رحمي مه کوئ، خلکو سره صله رحمي وکئ. قطع رحمي مطلب دا ده چې تعلقات د خلکو سره مه خرابوئ. صله رحمي مطلب دا ده چې د خلکو سره تعلقات جوړ کئ. ټیک شوله جي، د خلکو د حقوقو خیال وساتئ. نو د الله جل شانه نه ویریږئ او د قطع رحمۍ نه ویریږئ، ځکه ان الله کان علیکم رقیبا، بېشکه الله جل شانه دی په تاسو باندې رقیبا نظر ساتونکی. رقیب په دې معنی درسته خبره وکړم، صحیح ده چې رقیب څه ته وایي. ګوره اوله خبره الله جل شانه کې لږ اوبه راوړې زما د مرۍ سره. الله جل شانه وایي چې تاسو زما نه ویریږئ بھائی. ټیک شوله که نه؟ زه څوک یم چې الله جل شانه فرمایي وایي تاسو د الله نه ویریږئ. نو د الله څوک دی؟ د هغې درته اوس تعریف کوي چې الله جل شانه هغه ذات دی ربکم الذي چې ستاسو پالونکی دی. ټیک شوله؟ دا رب معنی د رب معنی دا چې پالونکی، تربیت کوونکی، د خلکو خیال ساتونکی. ټیک شوله جي؟ لکه دا پلار نه دی، پلار دې ته هم رب ویلی کېږي. ټیک شوله؟ په عربۍ کې ځکه دی د بچي پالونکی کوي. په قصه باندې پوهېږئ که نه؟ یا هر هغه څوک چې هغه د چا تربیت کوي، د چا پالل کوي، په چا باندې خرچې کوي، د چا خیال ساتي، هغه ته هغه سړي ته رب ویلی کېږي د هغه چا چې د چا خیال ساتي. ټیک شوله که نه؟ لکه په د فقې په مسلو کې یوه اصطلاح ده د فقې په کتابونو کې، رب المال. رب المال ورته وایي. ټیک شوله که نه؟ رب المال مطلب دا دی چې د مال چې کوم ذمه دار سړی دی، د مال چې کوم مالک دی، هغې ته رب المال ویلی کېږي. نو رب معنی د پالونکی او تربیت کوونکی. الله جل شانه وایي تاسو ویریږئ زما نه. نو زه څوک یم؟ ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة. زه ستاسو هغه رب یم، یعنې ستاسو هغه پالونکی یم. خلقکم چې تاسو پیدا کړي یې ما من نفس د یو نفس، د نفس نه، واحدة د یو نه. خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې من نفس واحدة د یو نفس نه. یو نفس آدم علیه السلام دی. ټیک شوله؟ الله جل شانه په اوله کې حضرت آدم علیه السلام په جنتونو کې پیدا کو، د هغې تخلیق یې وکړو، هغه یې جوړ کو د خپل شان مطابق چې څنګه د الله جل شانه شانو، څنګه د الله جل شانه قدرت و، نو د خپل قدرت مطابق یې حضرت آدم علیه السلام له وجود ورکو، په هغې کې ساه ور واچوله. بیا په حدیث شریف کې راځي چې آدم علیه السلام ملاس و، اوده شوی و. نو چې کله راپاڅېدو نو خواته یې یوه زنانه ولاړه وه، یوه ښځه ولاړه وه، او دغه ښځه حوا علیه السلام وه، او دا الله جل شانه د آدم علیه السلام د دې پوښتۍ نه پیدا کړې وه. دا بر اخرنۍ پوښتۍ نه، دا سمه کږه وګرځېده، د دې نه حوا علیه السلام پیدا کړې ده. صحیح شو؟ دا ښځې وایي کږې وږي، دا د دې وجې نه. دا نورې ښکته پوښتۍ هم دي، دا هم کږي، خو دا دونه کږي نه وي، دا یې ډېره زیاته کږه ده. لکه دا ګورئ د دې ځګې نه دلته راغلی، دلته پکې بیا بل ګول دی، ګیر دی پکې، بیا دې ځګې نه بیسې بل ګیر دی، دلته پکې بیا نور هم ګیرونه شته دی. نو دا ډېره زیاته کږه ده. حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دغه پوښتۍ نه الله جل شانه بیا حوا علیه السلام پیدا کړله. نو آدم علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو په هغې باندې چې زه ملګری خو پیدا شو. ټیک شوله جي؟ مخکې خبره کوو چې دا ملګری، د ژوند ملګری دا انتهایي ضروري دی، یعنې ښځه د انسان دپاره ضروري ده. که ښځه نه وي نو انسان بیا ژوند نشي تېرولی. نو الله جل شانه فرمایي چې خلقکم من نفس واحدة، الله جل شانه تاسو پیدا کړلی من نفس واحدة د یو نفس نه، د یو وجود نه، د یو ساه لرونکي نه. وخلق منها زوجها، او پیدا یې کړله د هغه نه د هغه جوړه. نو زوجها، زوج په اصل کې خاوند ته ویلی کېږي. ټیک شوله جي؟ خو د عربۍ په لغت کې زوج ویلی کېږي جوړې ته. څه ته ویلی کېږي امیر صاحب؟ جوړې ته. نو الله جل شانه فرمایي چې د دغې نه الله جل شانه پیدا کړله د هغه جوړه، یعنې د آدم علیه السلام د ګسې پوښتۍ نه د هغه بیبي پیدا کړله حضرت حوا علیه السلام. وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، او بیا د دغه دواړو نه وروسته الله جل شانه ډېر زیات سړي او ډېرې زیاتې ښځې پیدا کړلې. ټیک شوله جي؟ په دنیا کې ډېر زیات قومونه ژوند کوي، ډېر زیات خلک په دنیا کې څه تېر شوي دي، څه وس دي او سره روان دي، پته نه لګي قیامت به کله. نو د هغه قیامته پورې ډېر زیات خلک را روان دي د دنیا ته، په اربونو په کیربونو خلک تېر شوي دي او را روان هم دي او څه وس هم دي. نو ته سوچ کوه دا دونه ډېر خلک دا الله جل شانه صرف د دوو انسانانو نه پیدا کړي. ټیک شوله که نه؟ نو د انسانانو نسب مونږ وایو دا محفوظ دی. په قصه باندې پوهېږئ؟ د انسانانو چې کوم نسب دی که نه، یعنې دا د چا نه پیدا شوي دي، انور د چا نه پیدا شوي دي، انور د چا نه پیدا شوي، دا ټول محفوظ دي آدم علیه السلام ته رسېږي. نو بهر الله جل شانه فرمایي چې دغه آدم علیه السلام او دغه حوا علیه السلام نه مونږ بیا ډېر زیات انسانان پیدا کړل، یعنې انسانانو کې ډېر زیات سړي او ډېرې زیاتې ښځې پیدا کړلې، ځکه د دنیا زندګي په مخه باندې بوتلل مقصود، د دنیا د نظام په مخه باندې بوتلل مقصود. نو الله جل شانه دا دونه ډېر انسانان پیدا کړل.
مخکې فرمایي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام او تاسو ویریږئ د الله جل شانه نه هلته هم ویریږئ د الله جل شانه نه او دلته هم ویریږئ د الله جل شانه نه د هغه الله جل شانه نه تساءلون به والارحام چې تاسو سوال کوئ د هغه په نوم باندې لکه ګوره موږ په دنیا کې چېرته څه شي ته ضرورت راشي که نه او چا نه یې غواړو هلکه د خدای د رضا لپاره داسې زما الله کړي شوله که نه الله جل شانه به درنه راضي شي دا کار وکړه هلکه ماله دونه پیسې راکړه زما ورته ضرورت دی د الله جل شانه د رضا لپاره یې راکړه ده به یې واپس درکړمه قرض راله راکړه د خدای لپاره در به یې کړمه مشکل را باندې راغلی بیماري راغله تکلیف راغلی زما مدد وکړه د خدای د رضا لپاره ټیک شوله نو موږ د الله جل شانه په نوم باندې د خلکو نه سوالونه کوو او یا که موږ د الله جل شانه نه هم سوال کوو نو د الله جل شانه صفات بیانوو ټیک شوله که نه الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الأمي الكريم دا سی وایو که نه وایو نو دا موږ د الله جل شانه صفات بیانوو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف وایو نو که د الله جل شانه نه څه شی غواړي نو هم د الله جل شانه په صفاتو باندې به یې غواړي د الله جل شانه حمد و ثنا بیانول پکار دي پس د هغې نه بیا د الله جل شانه نه غوښتل پکار دي نو ګوره یو د دعا طریقه هم راته راښئ چې کله تاسو د چا نه څه غواړئ ټیک شوله که نه یا د الله جل شانه دعا غواړئ نو مخکې د هغې نه د الله جل شانه نوم ووایئ ټیک شوله اوس مثال په طور باندې ته څه شی غواړې که نه هلکه دا څیز راله که ما اوس دلته ویلې چې هلکه اوبه راکئ ښکته مې کتلی که نه اوبه راکئ اوبه راکه یا اوبه راکه نو چا ته به مې ویلې دته به مې ویلې که دته که دی بل چا ته به مې ویلې چې اوبه راکه ټیک شوله خو ما د یو کس نوم به اخیستلی چې بس هغه ته پته ولګېدله یا یو کس ته به مې اشاره کړي هغه ته پته ولګېده چې هلکه دا ما ته وایي چې اوبه راکه نو الله جل شانه د خو دې اشارو ضرورت نشته دی چې یاره مونږ یې د هغه نوم واخلو نو مونږ یې د هغه نه څه وغواړو نه چې نه دې ته ضرورت نشته دی خو صرف د وضاحت دپاره دا خبره ضروري چې زه مؤمن یم مسلمان یم نو په زړه کې ایمان پروت دی نو که زه څه غواړم د الله جل شانه په نوم باندې به یې غواړم ټیک شوله نو دعا طریقه همدغه ده چې د الله جل شانه نوم اخیستل پکار دي د الله جل شانه حمد و ثنا ویل پکار دي پس د هغې د الله جل شانه نه غوښتل پکار دي بهرحال دا خبره ده چې الله جل شانه وایي تاسو ویریږئ د هغه ذات نه چې د هغه په نوم باندې تاسو د خلکو نه غوښتنه کوئ تاسو د خلکو نه سوال کوئ والارحام او د قطع رحمۍ نه ویریږئ ګوره دا صله رحمي نه ده په دین اسلام کې یو ډېر لوی شان ورته حاصل دی یو لوی مرتبه ورته حاصل ده حدیث شریف کې راځي حدیث قدسي دی الله جل شانه پخپله فرمایي وایي چې کله د انسانان ما پیدا کړل دا ټول کائنات مې پیدا کړو ټیک شوله که نه او هر چا ته د هغه حقونه میلاو شو د الله جل شانه د طرف نه نو وایي دا صله رحمي راپاڅېدله صله رحمي راپاڅېدله او الله جل شانه د هغه د شان مطابق داسې راونیو لکه موږ یو سړی رانیسو ټیک شوله که نه موږ یو سړی داسې راونیسو دې سر نه پیسې راکړي ما سره څه کوې ما سره ټیک شوله که نه لکه پلار دی او په بچو باندې تقسیم وکړي بچو له ځمکې ورکړي پیسې ورکړي په جایداد کې حصه ورکړي په کاروبار کې وله حصه ورکړي او یو زوی یې ور نه کړي نو هغه ورشي په دې پلار سره وایي زما سره څه کوې ما له څه نه راکړې څنګه نو دقسې چل وشو الله جل شانه فرمایي وایي دا صله رحمي راپاڅېدله او الله جل شانه د خپل شان مطابق راونیو داسې چې خلکو ته خو خپل حقونه میلاو شو ټولو خلکو ته زما سره به څه کوې ما ته څه میلاویږي نو الله جل شانه ورته وفرمایل چې چا ستا خیال وساتلو یعنې چې چا صله رحمي وکړله او ته یې په خپله زندګۍ کې وردن نه کړلې ستا لحاظ یې وساتلو د هغه سړي د جنت ذمه دار زه په خپله یم او چې چا ستا لحاظ ونه ساتو ستا خیال یې ونه ساتو نو د هغه سړي په ما باندې څه ذمه داري نشته دی ټیک شوله که نه ان الله کان علیکم رقیبا بېشکه الله جل شانه دی په تاسو باندې نظر ساتونکی رقیب تاسو ته مې معنی درته کومه رقیب اصل معنی د نظر ساتونکی ټیک شوله که نه یو سړی د چا سره محبت دی ټیک شوله جي یو سړی د چا سره محبت دی خو د خدای شان دی چې په دغه سړي باندې یو بل قسم مین دی دوه کسان په یو باندې اخته دي په قصه پوهېږي یو انسان دی او د هغه سره د دوو کسانو محبت پیدا شوی دی د یو سره ډېر دی او د دې محبوب د دې یو سره لګي او د دې بل سره نه لګي نو د کم سره چې نه لګي دغې ته رقیب ویلی کېږي ټیک شوله ځکه دا رقیب په دې یو حبیب باندې نظر ساتي یا په دې خپل محبوب باندې نظر ساتي د چا سره چې مینه ده چې هلکه دی چېرته ځي د چا سره میلاویږي د چا سره کیني د چا سره پاسي د چا سره تعلقات ساتي نو دی په هغه باندې نظر ساتي په هغه خپل محبوب باندې د چا سره چې مینه محبت دی په هغې نظر ساتي د دغې وجې نه ورته رقیب ویلی کېږي ښه